په سیمه کې د اونۍ اووه خبرونه درته زه مرسل حکیمي وړاندې کوم. د هېواد په پلازمېنه کابل ښار کې د لومړي ځل لپاره د ګوزن د تشخیص لابراتوار پرانیستل شو. د عامې روغتیا وزارت سرپرست ډاکټر قلندر آباد د دغه لابراتوار د پرانیستي پر مهال وویل دا لومړی ځل دی چې په افغانستان کې د ګوزن د تشخیص لابراتوار پرانیستل کیږي چې د یادې ناروغۍ په ژر او کره تشخیص کې اړین رول لري. د کندهار ولایت په غورک ولسوالۍ کې د 3 میلیونه افغانیو په لګښت د یوه اوبو بند د جوړولو کار پیل شو. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو له ځانګړي استازي وایي د دوحې راتلونکې غونډه د افغانستان او افغانانو لپاره د بشري مرستو جلبولو او د ثبات او پرمختګ لپاره ښه فرصت دی. امریکا وایي کابل کې د ډیپلوماټیکو فعالیتونو بیا پیل ته سملاسي پلان نه لري. افغانستان کې سږکال پر تنفسي ناروغیو د اخته کسانو شمیر ډیر شوی. پاکستان کې د ټاکنو پایلې ښیي چې پښتونخوا کې د عمران خان تحریک انصاف ګوند اړوند نمایندان، پنجاب کې د مسلم لیگ نواز ګوند او سند ایالات کې د پیپلز ګوند تر نورو ډېرې څوکۍ ګټلي. او په داسې حال کې چې د اسرائیل له لوري د ولسي فلسطینیانو د وژنو لړۍ روانه ده، د فلسطین ولسمشر محمود عباس پر ملګرو ملتونو غږ کړی چې د غزې د تړانګې د جګړې د پای ته رسولو لپاره نړیوالې هڅې ګړندۍ کړي.